چې کله زه په پښتو کې وایم چې پرون چېرته وې، یعنی پرون چېرته وې. چې کله مونږ د پاست ټینس خبره کوو نو مونږ به په انګریزي کې وایو چې ویر ور یو یسټرډے، یعنی پرون چېرته وې، ویر ور یو یسټرډے. نو زه به په جواب کې وایم چې زه په کور کې وم، یعنی زه په کور کې وم. نو جواب به ورکوم چې آی واز ایٹ ہوم، آی واز ایٹ ہوم، زه په کور کې وم. Where were you yesterday? I was at home. چې کله په پښتو کې زه وایم چې څه چل دی، یعنی څه چل دی، نو زه به په انګریزي کې وایم چې وټس اپ. وٹ از اپ نو موږ به شارټ کټ وایو وټس اپ. کیا ہو رہا ہے، وٹس اپ، څه چل دی. نو زه به په انګریزي کې جواب ورکوم اټس نتھنګ سپیشل، it is nothing special. او چې کله مونږ شارټ کټ وایو it's nothing special، it's nothing special یعنی it is nothing special په پښتو کې معنا ده چې خیر دی، یعنی خیر دی. واتس اپ څنګه چل دی، it is nothing special، خیر دی. نو امید کوم دوستانو چې تاسو به د ویډیو خوښه شوې وي، نو مونږ سپورټ وکړئ او زمونږ د یوټیوب چینل ته وزټ وکړئ او زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. یو جهان مننه.